ځینې باوري سرچینو ادعا کړې چې طالب ځواکونه نن ناوخته د عملیاتو پر مهال له فرضي کرښې اوښتي او د پاکستان په پیښور پورې اړوند سیمو کې د پاکستاني ځواکونو سره نښتې کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. ځینې باوري سرچینو ادعا کړې چې طالب ځواکونه نن ناوخته د عملیاتو پر مهال له فرضي کرښې اوښتي او د پاکستان په پیښور پورې اړوند سیمو کې د پاکستاني ځواکونو سره نښتې کړي. د دغه سرچینو په وینا دغه عملیات د سرحدي تحرکاتو په دوام ترسره شوي او په ترڅ کې دواړو لوریو ترمنځ سختې ډزې شوي. سرچینې وایي چې د عملیاتو پر مهال په ځینو پوځي او لوژستیکي تاسیساتو کې اور لګېدلی او پراخ مالي زیانونه اوښتي. همدارنګه سرچینې ادعا کوي چې د دغه نښتو په ترڅ کې د پاکستان د پوځ څو مهمې پوستې اډې د طالبانو لاس ته لوېدلي، خو تر دې مهاله د دغې ادعا په اړه پاکستان حکومت او پوځ له لوري کوم رسمي تایید نه دی شوی. ځینې سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې د پیښور په شاوخوا سیمو کې چاودنه او درنو وسلو غږونه اورېدل شوي. هغوی زیاته کړې چې د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو خوځښت زیات شوی او ځینې لارې په موقت ډول تړلې دي. پاکستاني رسنیو یوازې د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپور نه ورکړي، خو د پوستو د نیول کېدو یا د تاسیساتو سوځېدو په اړه تر اوسه کره بشپړ معلومات نه دي خپاره کړي. له بلې خوا د طالبانو رسمي ویان تر دې دمه د دغو ادعاو په اړه واضح او تفصیلي بیان نه دی خپور کړی، خو ځینې غیر رسمي سرچینې وایي چې دغه عملیات د دفاعي اقدام په توګه ترسره شوي. سیاسي او پوځي شنونکي باور لري که دغه ادعاوې تایید شي نو دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له یو نوي حساس پړاو سره مخ کړي. د فرضي کرښې موضوع له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې اساسي ټکی پاتې شوی او هر ډول پوځي پرمختګ کولی شي د سیمې پر امنیت ژور اغیزه وکړي. نړیوالو بنسټونو تر دې مهاله په رسمي ډول غبرګون نه دی ښودلی، خو تمه کېږي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره به د زغم او خبرو غوښتنه وشي. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې کره شمېر د نیول شوي سرتیرو یا هم د سوځېدلو تاسیساتو بشپړ جزئیات نه دي خپاره شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.